اے د عزت او جلال خالقه، اے الله، موږ ټول ستا عاجز بندگان په ټوله ناتوانۍ او عاجزۍ سره تا ته درګرځو او له تا نه مرسته غواړو، ځکه ته د دې ټول جهان خالق او د عبادت وړ یې. ته مو له خپل رحمت څخه مه ناامیده کوه. موږ د مرستې او اړتیا لاسونه یوازې او یوازې ستا په حضور کې پورته کړي. موږ انسانان د مادیاتو په دې سرګردانه نړۍ کې یو تر بله ورک یو. ته مو هیر کړی سره له دې چې پوهیږو د هر منزل خاتمه مو پر تا ده. ای الله، ته ډېر غفور او مهربانه ذات یې. ته د خپلو بې خبره او ناپوهه بندګانو زړونه د ایمان په خوږو ونازوه او د دوی له ګناهونو ورتېر شه. ای الله، موږ په هر هغه درد باندې راضي یو چې موږ تا ته در نږدې کوي. ای الله، موږ په هر هغه خوشحالۍ باندې ناراضه یو چې له وجې یې موږ تا هېروو. ای کبریا ذاته، موږ بې وسه او ناتوانه انسانان ستا عظمت ته د تعظیم سر ټیټوو او همیش تا ته په سجده پرېوځو. یوازې له تا نه مرسته غواړو او ته مو د خپل رحمت له مخې د خپلو نږدې بندګانو په کتار کې ودروه. ای الله، ته د ټولو مخلوقاتو د روح او وجود پیدا کوونکی یې او د هغوی په ټولو پټو او ښکاراو باندې آګاه او باخبر یې. ای زموږ پروردګاره، موږ ته ستا د رښتینې اطاعت او بندګۍ توفیق را نصیب کړه. ستا ذات له هر ډول عیبونو پاک دی او ستا مخلوق له عیبه خالی نه دی. ته ستار ذات یې. ته موږ ته زموږ عیبونه راوښیه تر څو هغسې چې ستا خوښوي ځانونه اصلاح کړو. ای الله، ته زموږ له ټولو هغو ګناهونو چې په پټه او ښکاره سهوا یا قصدا رانه شوي دي را تېر شه او موږ ته مغفرت وکړه. او ای الله، ته مو له دې دنیا نه هغه وخت رخصت او خپل حضور ته در وغواړه چې ته له موږ څخه راضي اوسې. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.